هغه ښځه چې بچي به نه پیدا کېدل ځکه چې خاوند کې فرق و، نو څنګه او چا مجبوره کړه چې د بچو پیدا کولو لپاره خپل مشر لیور سره اړیکه ونیسي، یعنې رابطه ورسره جوړه کړي او بچي پیدا کړي. که غواړئ چې د دې عبرتناکې قصې نه خبر شئ نو د ویډیو تر اخره راسره ملتیا وکړئ. دوستانو، ښځه خپله قصه کوي چې کله مې واده وشو نو ډېر خوشحاله ژوند مو تېرېدلو، خو د وخت سره سره مې محسوس کړه چې زموږ په کور کې خفګان راننوتی دی، ځکه چې زما خاوند به هر وخت ویل چې ستا اولاد نه پیدا کېږي. اگر که د اولاد پیدا کېدو لپاره زه څو ځل خپل خاوند ډاکټرې ته هم بوتلی وم، خو دغه ښځې ډاکټرې به راته ویل چې په تا کې هېڅ فرق نشته، ته د اولاد جوړېدو قابله یې، خو ستا خاوند ته پکار دي چې خپله معاینه وکړي. خو زما خاوند و چې دې خبرې ته تیار نه و او ویل یې چې زه سم دم یم. 2 یا 3 کاله پس زموږ په کور کې لانجې او جنجالونه زیات شول. یوه ورځ مې زه خپل خاوند راونیولم او ډېره زیاته یې ووهلم، چې په دغه وخت کې زما مشر لیور هم دغلته موجود و، چې بیا زما مشر لیور زما خاوند ته ډېرې ستغې خبرې وکړې او زه یې خلاصه کړم، یعنې خاوند مې وهل ټکول بس کړل. بیا مې خواښې زما خاوند ته خبرې وکړې چې تا ته پکار دي چې بله ښځه وکړي، ځکه چې ستا دا ښځه د بچو پیدا کېدلو قابله نه ده. په کور کې راسره خواښې هم سم اخلاق نه ساتل، خاوند خو مې دغسې و او زما د مشر لیور ښځه څو کاله وړاندې مړه شوې وه. خاوند مې راته دا خبرداری هم راکړو که ته زر تر زره مور جوړه نه شوې نو زه به په تا باندې بله ښځه وکړم او یا به تا له کوره وشړم. زه ډېره زیاته مجبوره وم، په کش مکش کې وم چې څه وکړم، ځکه چې ما به هر وخت د خپل خاوند د لاسه وهل هم خوړل. د هغې نه پس زه مجبوره شوم او یوه ورځ چې زموږ په کور کې هېڅوک هم نه و او لیور مې په کوټه کې یوازې و، زه د هغه کوټې ته ورغلم چې هغه ویده و. زه هغه سره په ډبل بیډ کې کېناستم. هغه چې کله راپاڅېدو نو زر په خپل ځای کې کېناستو او ځان یې راټول کړو. زه مجبوره وم، نو ما ورته په پاکو الفاظو کې ټوله خبره وکړه چې زه مې هر وخت د خپل خاوند د لاسه وهل خورم، اگر که فرق زما په خاوند کې دی، خو هغه دې منلو ته تیار نه دی. لیور مې چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات حیران شو چې زه څنګه کولی شم تا سره داسې کار وکړم. خو ما هغه ته وویل چې ستا ورور ماته دمکي راکوي، یعنې خبرداری راکوي که ته زر تر زره مور جوړه نه شوې نو زه به تا د کوره وشړم یا به تا ته طلاق درکړم. د هغې نه پس مې مشر لیور راضي شو او ما ورسره ناروا اړیکه ونیوله چې څه موده پس زه حامله شوم او په خپل خاوند باندې مې دغه زیری وکړو. خاوند مې ډېر زیات خوشحاله شو او بیا یې زما قدر او عزت شروع کړو او زما به یې ډېرې نخرې وړلې. هغه ته دا معلومات نه و چې زما په خېټه کې کوم زوی دی دا زما د مشر لیور نه دی. د وخت په تېرېدو سره سره 1 کال پس زما زوی پیدا شو. موږ ډېر زیات خوشحاله وو، په هغه مو ډېر زیات پروګرامونه وکړل او ډېره زیاته خوشحالي مو پرې وکړله. څه موده پس زما دغه لیور هم مړ شو چې د هغه یوه لور وه او هغه ترې پاتې شوه. د وخت په تېرېدو سره سره زما د لیور لور هم پیغله شوه او زما زوی هم زلمی شو. نو زما خوښې غوښتل چې زما د زوی او زما د لیور د لور یعنې د هغې د لمسۍ واده په خپل منځ کې وکړي. خو کله چې ما ته د دې خبرې علم وشو نو زه ډېره زیاته حیرانه شوم او ویرېدم چې دا خو دواړه په رښتینې معنو کې ورور او خور کېږي، ځکه چې زما دا زوی هم زما د مشر لیور نه و. ما ډېر کوشش وکړو چې د دوی دواړو په خپل منځ کې رشته ونه شي، خو زما خاوند هم دا خبره کوله او خواښې مې هم ویل چې پیغله جینۍ په کور کې موجود ده، موږ نه غواړو چې د بهر کورنۍ نه ښځه خپل کور ته راولو. خو کله چې زما هر کوشش ناکام شو نو خاوند مې خپلې کوټې ته راوغوښتو او ورته مې وویل چې نن زه تا سره یو داسې حقیقت شریکوم که ته د هغې نه وروسته ما وژنې، که طلاق راکوې او هر څه راسره کوې، خو زه غواړم چې د نور چا زندګي برباد نه کړم او تا ته حقیقت وایم. ما ورته وویل کله چې تا په ما باندې ډېر ظلم او زیاتۍ کولو او تا رانه غوښتنه کوله چې زموږ باید اولاد وي که هغه په هره طریقه وي، نو ما ته ډاکټرې ویلي وو چې په تا کې هېڅ فرق نشته، خو خاوند کې دې فرق دی او هغه دې خپل علاج وکړي. تا خپل علاج نه کوو او د دغه د وجې نه به ما هر وخت په کور کې وهل ټکول او بېعزتي خوړه. زه مجبوره شوم چې خپل مشر لیور سره مې ناروا اړیکه ونیوله او د هغه نه زموږ دغه زوی پیدا شو چې اوس تاسو غواړئ د ده واده د همدغه لیور لور سره وشي چې دا دواړه په رښتینې معنو کې خور او ورور کېږي. زما نه دا ګناه شوې ده، اوس که ته ما ته هر قسم سزا راکوې. ما چې کله دا خبرې کولې زما سر ښکته او د سترګو نه مې اوښکې روانې وې. ما ویل چې اوس به مې ما ته خاوند څنګه سزا راکوي، ما به وژني که څه به کوي. خو چې ما به راوکتل نو خاوند مې هم د سترګو نه اوښکې روانې وې او ژړل یې او ویل یې چې زه خپله غلطي منم، دا ظلم ما په تا باندې کړی، که ما تا سره هغه وخت زیاتې نه کولو او ستا نه مې اولاد نه غوښتلو او ما خپل علاج کړی و نن به موږ دا ورځ نه لیدله. هغه خپله غلطي ومنله او ما ته یې وویل چې ما ته معافي وکړه، دا هر څه زما د لاسه تا سره شوي. بیا ورته ما هم ویل چې زه هم تا نه معافي غواړم او الله تعالی دې موږ دواړه معاف کړي. د هغې نه وروسته موږ چې کله د کوټې نه بهر ووتلو نو زما خاوند خپلې مور ته وویل چې زما د زوی او زما د ورېرې رشته به نه کېږي، موږ غواړو چې په بهر کې رشته وکړو او خپله ورېره هم بهر خلکو کې ورکړو، نو په دې سره به زموږ نور بهر خپلوان هم خپل شي.
زما خوښې هېڅکله هم دې خبرې منلو ته تیاره نه وه او ویل چې دا تاسو زیاتې کوئ ځکه چې د دغه جینۍ مور او پلار هم نشته او په پردي خاندان کې به دا څنګه ژوند تېروي. خو موږ ورته وویل چې زموږ د زوی دغه جینۍ نه ده خوښه. په دې طریقه مو هغه رضا کړله او د اولاد د ګناه نه پس د یو بلې لوی ګناه نه مو ځان وساتو. دغه ښځه خپله قصه کوي او په ټولو هغه خاوندانو باندې غږ کوي چې بغیر د څه وجې نه په ښځه باندې ظلم کوي او ښځه د دې ذمهواره ګڼي چې ولې اولاد نه پیدا کیږي. نو باید د ښځې د علاج سره سره خپل علاج هم وکړي چې په کور کې دغسې ستونزې حل شي او له داسې ناروا اړیکو نیولو مخنیوی وشي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.